السلام علیکم ناظرین، زه یم اعجاز یوسفزی. کتونکو زه به په ننني ویلوګ کې تاسو ته وړاندې کوم د صدر ډونالډ ټرمپ لخوا د غزا د جنگ د مکمل خاتمې او د مختلف نورو معاملو د حل لپاره چې کوم هغه بورډ اف پیس لانچ کړی دی نن په ډیوس ښار کې، چېرته چې د ورلډ اکنومیک فورم اجلاس هم جاري دی. د دې په سایډ لاین باندې هغه د مختلفو مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي او بلکې هغه یعنی امریکې او یو شمېر نور هیوادونو په دغه بورډ اف پیس باندې په باقاعده توګه دستخط هم کړی دی. دا به زه ستاسو په وړاندې پیش کومه چې اخر په دې کې کوم داسې امپورټنټ خبره ده او د غزا لپاره او د اسلامي دنیا لپاره په دې کې څه خیر شته او که نشته. اول به زه څومره چې انفارمیشن تر دې دمه راغلی دي ستاسو په وړاندې پیش کوم. په صدر ډونالډ ټرمپ په باقاعده توګه بورډ اف پیس لانچ کړی دی. دا د سویټزرلینډ په ډیوس ښار کې هغه لانچ کړی دی. یو شمېر نور سربراهان چې کوم هغه په دې موقع باندې موجود وو. په دې کې صدر ډونالډ ټرمپ په باقاعده توګه یو شپېته یعنی 61 ملکونو ته دعوت ورکړی دی چې تاسو دا جوین کړئ او زما سره ملګري شئ. کتونکو د صدر ډونالډ ټرمپ په دې کې ډېر عجیبه غوندې شرط وړاندې کړی دی چې څوک په دې کې ممبر جوړېدل غواړي یعنی بورډ اف پیس کې شاملېدل غواړي کم یو ملک، نو هغه به $1 جمع کوي او که څوک جمع نه کړي او داسې راځي نو هغه به صرف د 3 کالو لپاره یو غیر مستقل ممبر وي. کتونکو د دې نه وړاندې چې زه مخکې لاړ شم زه به کنفرم کم چې به 24 هیوادونو تصدیق کړی دی، یعنی 24 ملکونو تصدیق کړی دی چې هغه د دې بورډ یعنی د ټرمپ د بورډ اف پیس برخه ده. په هغې کې یونایټډ سټیټس یعنی امریکا په خپله ده، په هغې کې اسرائیل دی، په هغې کې سعودي عرب دی، په هغې کې متحده عرب امارات دی، په هغې کې مصر دی، په هغې کې پاکستان دی او یو شمېر نور هیوادونه یعنی 40 هیوادونو دا کنفرم کړی دی تر دې دمه. شاید چې د دې د شمېره سبا او بل ورځ پورې نوره هم سیوا شي، خو تر دې دمه 40 هیوادونو تصدیق کړی دی. د دې نه علاوه 10 هغه هیوادونه دي چې هغه څه ټایم هم دا په دې کې شاملېدلی شي. په هغې کې چې کوم دی روس دی، په هغې کې چین دی، په هغې کې جاپان دی او یو شمېر نور هیوادونه لکه انډیا ده. هغوی اگر چې دا په باقاعده توګه نه دی جوین کړی دا بورډ اف پیس، خو بهرحال هغوی دا اراده لري. یعنی ولادیمیر پوټن څوک چې د روسیا صدر دی هغه په باقاعده توګه اعلان کړی دی چې زه د دې منصوبې حمایت کوم او دا به هغه څه وخت هم جوین کړي. کتونکو زه به لږ ذکر وکړم چې په دې منصوبه کې بالاخر هغه څه څیزونه دي چې هغه ډیر زیات سیګنیفیکنس لري، اهمیت لري. کتونکو څنګه چې ستاسو په علم کې دا چې تیر کال تقریبا د 9 یا 10 اکتوبر نه را په دې خوا د غزا سیز فایر اعلان شو، د تقریبا د 6 هفتو لپاره اعلان شو او هغې ته فیز 1 ویل شو. یعنی صدر ډونالډ ټرمپ په دې کې په باقاعده توګه یو پریس کانفرنس کړو. هغه وایي چې دا اولنۍ مرحله ده. په هغه اولنۍ مرحله کې د غزا سیز فایر یعنی د اسرائیل او د حماس ترمنځ چې کوم سیز فایر اناونسمنټ وشو هغه د فیز 1 ایسه وه او په دغه فیز 1 کې د قیدیانو چې کوم سویپ هغه هم شامل و. یعنی چې کوم د فلسطین سره یرغمالان یو اسرائیلي هغه یې واپس کړه او دغه رنګ چې کوم 1718 چې کوم د فلسطینیانو د اسرائیل په قید کې چې کوم څوک د عمر قید قیدیانو او یو شمېر نور د 9 اکتوبر نه را په دې خوا اریسټ کړی شو تقریبا 1900 کسانو، د هغې ټولو د رهایۍ لپاره په دې پلان 1 کې فیز 1 کې چې کوم دا ټول د هغوی خوشي کېدل په دغه 1 کې شامل وو. اوس چې کوم دی په باقاعده توګه چې کوم دا بورډ اف پیس دی دا فیز 2 دی، یعنی چې کوم یعنی د دې د غزا د امن پلان لپاره چې کومه منصوبه وړاندې کړې وه صدر ډونالډ ټرمپ، په هغې کې دا اوس فیز 2 شروع شو. په فیز 2 کې به زه لږ ذکر وکړم چې په هغې کې د ټولو نه اول دا دی فیز 2 چې ریکنسټرکشن یعنی د غزا تعمیري نو دی. یعنی غزا معنی چې د غزا په تعمیري نو باندې چې څومره خرچه راځي هغه به په دې کې ډسکس کولی شي. کتونکو تاسو ته پته ده چې اسرائیل بېتحاشه بمبارۍ کړي دي. د غزا یو برخه هم په هغې کې که خان یونس دی او که نورې سیمې دي که جنوبي برخې دي، یو ځای داسې نه دی پاتې چې تقریبا هغه محفوظ وي. تقریبا 80,000 پورې خلک هم په دې کې شهیدان شوي دي، بلکې د سیز فایر نه را په دې خوا هم بې شمېره په سوونو کې خلک شهیدان شوي دي. نو مونږ دا ویلو شو چې به د غزا چې کوم ریکنسټرکشن پلان دی هغه د دې فیز 2 برخه ده.
صدر ډونالډ ټرمپ شاید چې دا سوچ کړی وي چې کوم د ریکنسټرکشن دی په دې کې څوک شاملېدل غواړي دا 1 ارب روپۍ چې کوم دی دا چې کوم وصولوي نو شاید چې دا د دې لپاره وصولوي. دغه رنګ دویم چې کوم دی ګورننس سپورټ، یعنی ګورننس سپورټ مطلب دا دی چې یو نیشنل کمیټي به جوړیږي چې هغه به د غذا انتظام سمبالوي، یعنی په غذا کې چې کوم انتظامی معاملات دي، یعنی غذا چې کوم کار حکومت دی دا به څنګه چلولی شي هغه د دې برخه ده، یعنی ګورننس سپورټ په دې کې شامل دی. د دې نه علاوه اهمترین سکیورټي اینډ ډي ملیټرایزیشن چې کوم دی، یعنی د دې خطې سکیورټي، دغه خطې سکیورټي څه بلکې د اسرائیل سکیورټي او د دې نه علاوه غیر مسلح کول، یعنی حماس غیر مسلح کول د دې منډیټ کې شامل دي. د دې نه علاوه اهمترین چې کوم دی په دې پوینټ باندې د ډیرو هیوادونو که برطانیه ده، که فرانس دی، که جرمني دی، که ایټلی دی او دغه رنګ نور هیوادونه دي، هغوی تر دې دمه د بورډ اف پیس چې کوم دی نه دی جوین کړی. د هغوی پوینټ دا دی، د هغوی کنسرن خدشه دا ده چې به د دې منډیټ چې کوم دی دا د ګلوبل کانفلیکټس ریزولوشن پورې ځي، مطلب د غزا نه بیونډ، یعنی صرف غزا نه بلکې د غزا نه بهر چې څومره عالمي شخړې دي، کړکېچونه دي، د دې د حل لپاره په دې پوینټ باندې د ډیرو هیوادونو کړکېچ مخې ته راغلی دی. په دې کې تقریبا و داسې هیوادونه دي چې څنګه چې ما ذکر وکړ چې تقریبا 40 هیوادونو کنفرم کړی دی او 13 هیوادونه شاید چې راتلونکو څو ورځو کې دا بورډ اف پیس چې کوم دی دا جوین کړي. کتونکو و داسې هیوادونه دي، یعنی یو کې ده، جرمني دی، فرانس دی، ایټلی دی، ناروې ده، هغوی په دې باندې اعتراض لري، یعنی بورډ اف پیس چې کوم دی په دې باندې د دوی شدید اختلافات دي. دوی دا وایي چې به دا د یو ان یعنی د اقوام متحده د چارټر سره متصادم دي، د اقوام متحده چې کوم اصول دي د هغې سره دا بورډ اف پیس چې کوم دی دا متصادم دي. د دې نه علاوه دوی دا هم وایي چې په دې پلان کې نه ده منشن شوی چې فلسطین ښارونه به کم مطلب د مستقبل کې چې کوم د فلسطین یو نقشه ده دا په دې کې نه دي منشن شوي. نو یقینا چې یو کې ده، یو کې هم دا پوینټ لري چې به دا د اقوام متحده د اصولو سره متصادم دي. د دې نه علاوه د فلسطینین سیټیز چې کوم دي په مستقبل کې، یعنی بورډ اف پیس کې د دې داسې خاص ذکر نشته چې د فلسطین مستقبل بسوي. هم دغه شان ریزرویشن چې کوم دي دا د جرمني دي، د فرانس هم دي، د ایټلی دي او د ناروې هم دي. دا و هیوادونه داسې دي چې دوی تر دې دمه دا نه دي جوین کړي. د ټولو نه اخره کې به زه اوس تاسو ته بیانوم چې پاکستان دپاره ولې دا امره اهمیت لري. په دې باندې رای تقسیم ده. ځینې خلک وایي چې پاکستان غلط کار کوي، ځینې خلک وایي چې نه صحیح کار کوي. زما په خپله هم په دې باندې ډېر زیات خدشات خو زه دا ګڼم چې دا یو عالمي یعنی بین الاقوامي معامله ده. په دې کې پاکستان له په دې وخت کې رستو کېدل نه دي پکار. پاکستان له دا څنګه چې جوین کړی ده دا اپریشیټ کول موږ له پکار دي، ځکه چې دا یو انټرنیشنل موومنټ دی. که چېرې دا ناکام هم شي نو پاکستان به هلته موجود دي او پاکستان ته به د دې ټولو معاملاتو علم وي چې به یې څه وجوهات دي چې دا ناکام کیږي او دغه رنګ که کامیابیږي نو پاکستان ته به پکې په فری کې کریډټ میلاو شي. کتونکو همدا د نننۍ ورځ اهمترین ویلوګ. راتلونکي ویلوګ پورې اجاز یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ. د الله په امان.